فاحادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو لس مقامات داسې راغلي دي، یو لس وختونه داسې راغلي دي چې الله رب العالمین پکې دعا نه رد کوي. یعنی الله رب العالمین پکې دعا ضرور قبلوي. هر ټیم کې الله دعا قبلوي، خو دا لس یو خاص وختونه دي چې په هغې کې الله رب العالمین د سره دعا رد کوي نه، الله یې پکې قبلوي. اولنی وخت دعا کول په مابین د اذان او د اقامت کې، یعنی کله اذان وشي د هغه وخت نه واله تر د اقامت د کېدلو پورې په دې کې چې کوم وخت دی په دې کې الله رب العالمین دعا نه رد کوي. حدیث کې راځي ان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامه فادعوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دعا نه رد کېږي په مابین د اذان او د اقامت کې، نو تاسو دعا غواړئ د الله نه. دویم چې الله رب العالمین دعا قبلوي دعا په وخت د سجده کې، کله چې یو بنده په سجده کې دی او د الله نه دعا وغواړي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. نو ټولو نه نږدې بنده الله رب العالمین ته په داسې حالت کې چې هغه سجده کې، یعنی کله چې یو بنده الله رب العالمین ته په سجده پروت وي نو په دغه وخت کې دا بنده الله رب العالمین ته ډېر نږدې. نو فکثروا الدعاء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو دعا ډېره غواړئ په سجده کې، الله یې نه رد کوي، الله یې قبلوي. دریم چې دعا قبلیږي او الله دعا نه رد کوي، د جمعې په ورځ باندې یو خاص وخت دی چې په هغې کې څوک څه دعا وغواړي نو الله یې نه رد کوي. حدیث کې راځي ان فی الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا الا اعطاه اياه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په د جمعې په ورځ باندې یو خاص وخت دی، یو خاص ساعت دی چې کوم بنده پکې د الله نه خیر سوال وکړي نو الله رب العالمین یې له ورکوي. اوس دغه کم وخت دی د جمعې په ورځ باندې؟ یو قول دا دی چې کله امام خطبې ته راوځي او خطبه شروع کړي د هغه وخت نه واله تر د لمانځه د ختمېدو پورې. دویم قول دا دی چې د جمعې په ورځ باندې کله د مازدیګر نه وروستو اخرنی ټیم د دې جمعې د ورځې چې کله نور ډوبېږي په دغه ټیم کې څوک څه دعا وکړي الله یې وله نه رد کوي. نو د دې ساعت نه مراد دغه د مازدیګر اخرنی ټیم دی د جمعې د ورځې. څلورم او پنځم چې الله رب العالمین پکې دعا نه رد کوي، دا دوه ځایونه په حدیث کې نور راغلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سنتان ما تردانی، دوه دعاګانې دي چې الله یې نه رد کوي. یو الدعاء عند النداء، یو دعا په وخت د اذان کې چې کله اذان شروع وي او ته دعا وکړي، او دویم وتحت المطر کله چې باران راخکې شي او ته دعا وکړي. شپږم نمبر چې الله رب العالمین دعا نه رد کوي کله چې بانګي اذان کوي، بانګي دی او هغه اذان کوي په دغه وخت کې څوک څه دعا وغواړي نو الله یې نه رد کوي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سمعتم صیاح الدیکة، کله چې تاسو د بانګي اواز واورئ نو فاسألوا الله من فضله، تاسو د الله نه د هغه فضل غواړئ، د الله د فضل سوال کوئ. ولې؟ فانها رأت ملکا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ځکه دې بانګي ملک ولیدو نو اذان یې وکړو. نو دغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم تاسو د الله فضل غواړئ، دعا غواړئ. اووم نمبر کله چې یو سړی د بیمار خواله لاړ شي او د هغه خواته ناست او په هغه ټیم کې دعا وکړي نو الله یې نه رد کوي، الله د هغه دعا قبلوي. حدیث کې راځي عن ام سلمة رضی الله تعالی عنها انها قالت، ام سلمة رضی الله تعالی عنها فرمایي وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا حضرتم المریض، کله چې تاسو د بیمار خواله لاړ شئ نو فقولوا خیرا، تاسو خیر خبرې کوئ، خیر وایئ. ولې؟ فإن الملائکة یؤمنون علی ما تقولون، ځکه ملائکې آمین وایي په هغه خبرو باندې چې تاسو کومې خبرې کوئ. د مریض په خوا کې چې تاسو کوم سوی وایي په هغې باندې ملائکې آمین وایي. نو تاسو چې کله د مریض خواله لاړ شئ نو خیر وایي، معنې دعاګانې غواړئ، ځکه دغه ځای کې ملائکې او ملائکې آمین وایي ستاسو په دعاګانو باندې. او ظاهره خبره ده چې د چا په دعا باندې ملک امین وایي، فرشته پې امین وایي نو الله رب العالمین دغه دعا قبلوي. نهم او دارنګې اتم دوه ځایونه نور په یو بل حدیث کې راغلي دي چې دعا په هغې کې نه رد کېږي. یو د شپې اخرنۍ حصه کومه چې درېیمه حصه د شپې په هغې کې څوک څه دعا وغواړي، او دویم د فرض مانځه نه وروستو چې څوک څه دعا وغواړي نو الله یې نه رد کوي. حدیث کې راځي فعن ابي امامة الباهلي رضی الله تعالی عنه، ابي امامه الباهلي رضی الله تعالی عنه فرمایي وی چا وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قیل یا رسول الله
ای الدعاء اسمع، چا د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کو چې یا رسول الله په دعاګانو کې د کومه دعا ده چې هغه ډېره زیاته الله رب العالمین یې الله یې قبلوي، داسې کومه دعا ده؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل جوف اللیل الاخر، د شپې په اخرنۍ حصه کې دعا کول دا الله ډېره جلته قبلوي. او دویم ودبور صلوات مکتوبة، د فرض منځونو نه وروستو دعاګانې کول. اوس د فرض منځونو نه وروستو یو مقصد خو دا دی چې کله فرض منځ وشي د هغې نه وروستو ته دعا وغواړې. دویم قول دا دی چې د فرض مانځه په اخره کې دعا غوښتل، یعنې کله چې ته درود ووایې او د سلام د ګرځېدلو نه مخکې په دغه وخت کې مسنونې دعاګانې هم راغلي دي. هغه دعاګانې چې څوک وغواړي د سلام د ګرځېدلو نه مخکې، لکه موږ چې پکې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا، دا دعا موږ ویو. نورې دعاګانې هم راغلي نه. په دغه ټیم کې الله رب العالمین دعاګانې ډېرې ښې قبلوي. لسم نمبر چې کله انسان د شپې رایق شي، په هر ټیم کې سترګې راوغړېږي او په هغه ټیم کې یو خاص اذکار راغلي، یو خاص ذکر راغلی دی، هغه ذکر انسان وکړي او د هغې نه وروستو څه دعا وکړي الله رب العالمین یې ورله قبلوي. حدیث کې راځي من تعر من اللیل، څوک چې د شپې را بیدار شو راویښ شو او فقال بیا دا کلمات ویل چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله، دا کلمات یې ویل راکېدو په ټیم کې. او ثم قال بیا دې سړي داسې ویل چې اللهم اغفر لي، یا الله ته مې معاف کړي. او دعا یا یې بله څه دعا وکړله استجیب له، الله به د ده دا دعا قبوله کړي. او په دغه ټیم کې چې څوک اودس وکړي او د هغه نه وروستو لمونځ وکړي نو دغه لمونځ به هم الله رب العالمین قبول کړي. نو دا 10 وختونه داسې دي چې په دې کې الله رب العالمین خامخا د بنده دعا قبلوي او الله هغه دعاګانې نه رد کوي.